بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه د رب ذوالجلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی. زه یم عطاء الرحمن. دا کومه وبا چې راغلی جي کرونا وایرس، داسې د چاینا نه شروع شي په ټول ملکونو کې دا وایرس خور شو جي. یو عذاب دی جي، یو رنځ دی جي، یو عذاب دی. موږ خاص هم ډېرو ترهګرو، ډېرو بمونو، ډېر سیلابونو، ډېرو زلزلو وهلی خلک په موږ کې سم نه دی پاتې جي. دا وطن خو ډېر غریب دی، په دې وطن کې خو ډېره نیستي ده. رب ذوالجلاله دا وایرس دی خپل قدرت ختم کړي، د سر نه را داخل نه کړي نور، ځکه چې دې وطن کې خو ډېر غریبي ده جي، په دې وطن کې خو ډېر لیونتوب دی جي، په دې وطن کې خو ډېر نیستي دی جي. رب ذوالجلاله دا وایرس غیبانه ده ختم کړي. زه مې غواړي چې یو څو خبرې پې نن وکړم په دې وایرس. په ټول ملکونو کې خور شو، ټول ملکونه ډېر مایوس دي جي، ډېر زیات مایوس دي د کرونا وایرس د وجې نه چې نقصان اغیارو ته کوي. نو وره یاد ساتئ، وره عذاب دی، بلا ده، یو رنځ دی. علاج د یو طبیب سم نشته، ځکه چې اوس پې ریسرچ کېږي. نو یاد ساتئ چې یو عذاب دی، اوس پې تحقیق کېږي. نو یاد ساتئ عذاب دی. رب ذوالجلاله چې موږ ټول پښتانه، ټول مسلمانان وساتي. او زه به ټول د میډیا څونه زموږ ملګري صحافیان، ملګري جرنالست یا هغو ته به د خپلې کیمرې په توسط ګزارش وکړم چې دا خبر بار بار هایلایټ کړي جي، دا په دې باندې بار بار کوریج وکړي چې د دې مخنیوی وشي، د دې روکتام وشي، ځکه چې موږ زیات خلک د دې نه ناخبر یو. پوه شوې؟ دا بار بار هایلایټ کړي، دا کوریج بار بار وکړي، ځکه چې زموږ د ټولو پښتنو مسلمانانو ته دا اواز ورسي چې یاره یو عذاب دی. کوشش وکړو چې د بازارونو نه ډډه وکړو، ګڼ ځایونو نه ورځو. یو هفته دوه هفتې انشاءالله ناکام وکړو د حکومت سره، په دې کې انتظامي سره، په دې کې بیرپور ودرېږو، بیرپور تعاون ورسره وکړو، خپل کوآپریشن ورسره وکړو چې دا عذاب ختم شي. ټولو مسلمانانو، ټول پښتنو ته به یې ګزارش وکړم چې تاسو خپل منځونه دغه شان جاري وساتئ، ذکر اذکار دا دغه شان جاري ساري وساتئ. انشاءالله هېڅ هم نشته دی. او ناکامو کې کور کې نه یو هفته دوه، انشاءالله ډېر زر تر زره به دا عذاب، دا رنځ ختم شي. نو کوشش وکړئ بار بار چې ګڼ ځایونو نه مه ورځئ، بازارونو ته مه ورځئ. یو هفته دوه هفتې ناکام وکړئ، انشاءالله العزیز دا به ختمیږي، او انشاءالله ضرور به هم ختمیږي. انشاءالله ډېر زر تر زره به دا ختمیږي. خو کوشش وکړئ چې بازارونو ته نه ورځو، ګڼ ځایونو ته نه ورځو. د حکومت چې کوم هلې ځلې اکټیویټیز دي هغه ومنو جي، د هغو سره پوره بھرپور کوآپریشن وکړو، او د دې بیمارۍ به انشاءالله روکتام کېږي. د دې وایرس روکتام به څنګه کېږي جي چې ګڼ ځایونو ته به نه ورځو، بازارونو ته به نه ورځو، د ماسک استعمال به کوو، لاس به وینځو، او بار بار به دعاګانې غواړو د رب ذوالجلال نه. دا وظیفه بار بار وایي جي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. دا سحر وزل وایي او د ماښام هم وایي. نو انشاءالله العزیز دا به دا رنځ، دا کوم رنځ چې راغلی دی جي، دا کوم مرض چې راغلی، دا کوم وایرس چې راغلی، د کرونا وایرس، دا به انشاءالله العزیز ډېر زر تر زره ختمیږي که مونږ لږ خیال وکړو، بهر ته نه وځو، ګڼ ځایونو ته نه ورځو. انشاءالله العزیز دا به ډېر زر تر زره ختمیږي. او ټولو پښتنو ته ګزارش کوم چې خپل مسلمانانو ته چې خپل ذکر اذکار کوئ، او ناکام وکړئ چې دوه درې هفتې مونږ داسې ګڼ ځایونو ته نه ورځو، بازارونو ته نه وځو. زموږ چې کوم ضروریات، خوراک، سامان، مامان وغیره دی، راشن دا راوړو، او بهر پالتو نه ګرځو، نه وځو. انشاءالله العزیز ډېر زر تر زره به دا رنځ، دا مرض ختمیږي. او رب ذوالجلال د دې رنځ نه، د دې بیمارۍ نه مو ټول مسلمانان وساتي. تاسو وایئ امین یا رب العالمین. د لوی الله په امان.